سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. امریکا کې ښځو ته د بربنډ ګرځېدو اجازه ورکړل شوه. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. ډېره یوه جالبه ویډیو ده. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ. د امریکا په شپږو ایالتونو کې فریدي نیفل مبارزې په محکمه کې بریا ترلاسه کړه او محکمې خپله پریکړه واوروله چې په دغه شپږ ایالتونو کې ښځې نیمه لوسې یعنې د سینو پټولو پرته په عامو ځایونو کې ګرځېدلی شي. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د امریکا په کولوراډو، یوتا، کینساس، نوی مکسیکو او اوکلاهوما ایالتونو کې اوس ښځې کولی شي چې د سړو په څېر نیمه لوسې وګرځي. یعنې تر نامه پورته اوس ښځو ته هم د هیڅ شي پټولو اړتیا نشته ځکه چې محکمې یې اجازه ورکړې ده. په امریکا کې له تیر څه وخت راهیسې ښځې د فریدي نیفل په نوم مبارزه پیل کړې وه او د دوی غوښتنه دا وه چې په عامه ځایونو کې د دوی ته هم لکه د سړو د نیمه لوس له نامه پورته هیڅ شی نه پټولو ګرځېدو اجازه ورکړل شي. دغه مبارزه چې کومو ښځو پیل کړې دوی وایي چې ښځه یوازې د نارینه لپاره د هوس پوره کولو یوه آله نه ده بلکې دوی ته هم د سړو په څېر یو ډول حقوق ورکول پکار دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور په وینا د دغه مبارزې د ناکامولو لپاره 2 کروړه روپۍ مصرف شوي وې خو بیا هم په محکمه کې فریدي نیفل بریا خپله کړه او دا ازادي یې ترلاسه کړه چې د سړو په څېر اوس نیمه لوسې ګرځېدی شي. تر دې مخکې په عامه ځایونو کې د ښځو په نیمه لوس یا د سینو نه پټولو باندې بندیز و او هیڅ ښځې نشو کولی چې وګرځي. خو د فریدي نیفل د ښځې په محکمه کې دا قانون چیلنج کړ او محکمه یې هم خبره ومنله او په شپږ ایالتونو کې ورته د نیمه لوس ګرځېدو اجازه ورکړه. مخکې یوازې هغه نجونې چې تر 10 کلونو یې عمر کم و ګرځېدلی شوې خو تېرو څو وختونو کې یو شمېر ښځې هم د سمندر په غاړه نیمه لوسې ګرځېدې چې له هغه وروسته شخړه راپیدا شوه او اوس ورته د ګرځېدو قانوني اجازه هم ورکړل شوې ده. د فریدي نیفل د دې لپاره مبارزه کوي چې ولې یو سړی نیم لوس ګرځي. نو دا د شرم او بده خبره نه ده خو که ښځه بیا نیمه لوسه وګرځي نو خلک یې شرم او بده خبره ګڼي. دوی وایي چې دا توپیر دې ختم شي ځکه ښځه شرم یا بد شی نه دی بلکې ښځه هم انسان دی. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.